السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ګرانو هیوادوالو دوستانو هیله مند یم راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ. د دنیا چې په هر ګوټ کې یاست راته روغ رامټ اوسئ. او څنګه یاست دوستانو؟ یخ هوا سره څنګه یاست؟ څوک چې په اروپا کې دي یا په پاکستان افغانستان کې دي هلته خو ماشاءالله ډېر ښه هوا دی. بس د عرب کنټریانس چې دي مملکتونه چې دي دلته هوا اوس هم ګرم دی، تر اوسه یخ شوی نه دی. بس دعاګانې کوئ چې دلته هم بارانونه پخې شروع شي او هوا یخ شي. سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور صحتمند و کامیاب باشین. در هر گوشه دنیا که هستین چطور هستید؟ امرای آب و هوای سرد اروپا خوب میگن هوای سرد، در پاکستان در افغانستان هم هوا سرد، صرف کشورهای عربی هست که هوا هنوزم گرم است دیگه. با امیده که بارانها شروع شد هوا سرد شد و از این رخصتی هایی که میاد پیش رو داریم از جا لذت ببریم. نو دوستانو د امارات ازادي ورځ یا یوم الوطني هم رانږدې دی. نو د اماراتو چارواکي همد اوس نه د خوشحالي لمانځل شروع کړی دی. په هر کوڅې کې چې ځای امارات بیرغونه دي، په موټرو کې خلک لګوي. دې ته وایي مینه او محبت خپل وطن سره. او همداسې چې خپله دوی خپل وطن سره مینه کوي، موږ هم چې په امارات کې اوسېږو موږ ته هم دا فیل کوو چې موږ خپل وطن کې او موږ هم د امارات سره ډېره مینه کوو او موږ هم ډېر خوشحالیږو چې د یوم الوطني راځي او موږ سیلیبریټ کوو. خپله تصویرونه د بیرغ او د شانو خپل موټرو کې لګوو، خپل دوکانونو کې، خپل دفترونو کې یا خپل کور کې د امارات بیرغ لګوو، ولې چې د خوشحالي ورځ دی موږ لپاره. السلام علیکم. شپېلې د محبت د غره په سر کې راته وایه، خوږې خوږې نغمې په لرو بر کې راته. واه واه، پیر محمد یاسین صاحب سلامونه، جوړ په خیر. امانه جانانه دا د ملکنده د دوبۍ خبرې نه دي. واه 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 واه، ملکنده پیر محمد یاسین صاحب ملکنده د دوبۍ خبرې نه دي. خر سره راته وایه، خیبر مجلس په خیبر کې راته وایه. واه واه واه، بېشکه زبردست زبردست. پیر صاحب څنګه یاست؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. پیر محمد یاسین صاحب په خیر اغلاس وایو تاسو ته. بس تاسو ته هرکلی ماشاءالله. بیروز بھائی مو خو بس چې خبره په دنیا کې هم مینه پکار ده. مینه نه بغیر چې دی که نه دا دنیا کې زندگی تېرول چې دي که نه دا زما عذاب دی او ګناه ده. بالکل بالکل همداسې دی. پیر صاحب فیملی محترم دوستان ټول ښه دي؟ ټول ښه دي الحمدلله. ستاسو دعاګانې دي. صاحب علي صفزید صاحب بس په دې ټایم کې ناست دی، ځکه چې د هغه نه مې بخښنه وغوښته. ګورځو تا ته ترخې خبرې کوم او خوږې خبرې کوم، نو ما نه ګورې خفه نه شي. ها اوی نه 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 ماله کوي سپېړم په مخ راکې زه ستا نه نه خفه کېږم. دا چېرته کېدي چې ستا په مخ باندې سپېړه درکړم، ځکه چې ته ماله مینه راکې، نو مینې په بدل کې به مینې درکوم. بېشکه همداسې دی. زمرد منیري لالا ته زما سپېشل د سلامونه. سمي بایی ته، اجاز بایی ته، داسې خورشید بایی ته، عالم ټول میزبانان ته زما د طرف نه سپېشل د سلامونه. علیکم السلام. نه اخلم که نه خو زما په زړه کې اوسېږي. زما ته سپېشل د سلامونه. ډېره مننه کوم. پیر صاحب په بلکند کې څنګه دی؟ بارانونه شته که نشته؟ یاره جي باران خو نشته، سم یخ دی. بس د شپې ښه جوړه یعنې بړستنه یعنې کمبل اغوندو. والا دلته خو ګرمي اوس هم شته پوه شوې، او اې سي نه بغیر اوس هم ګزاره نه کېږي. بس الله دې ستاسو په خیر نه رحم وکړي. زما خو دا دعاګانې دي. زه خو د انسانیت سره مینه لرم، او بس چې د انسانیت سره مینه نه لري که نه، نو دې د یو مذهب د کار نه کوي. بېشکه همداسې دی. والا لاول به په ځان کې انسانیت راولي، د انسانان یعنې صبر عزت دی. پیر صاحب په اماراتو کې دې څومره وخت تېر کړی؟ او دا ژوند خو تېرېږي، دا ژوند چې دی دا په مینې تېر کړو. خو هغه هر مذهب سره تعلق ساتي که نه، خو مونږ به له مینه ورکوو. دا ژوند به په مینه تېروي، ځکه چې الله پاک د مینې د مخه دنیا پیدا کړې ده که نه. بېشک. نو مونږ هم پکار دي چې مونږ د مینې کړو. نو الله پاک په حال باندې رحم کوي. یعنې د هر سره مخکې انسانیت دی. انسانیت بیروز بھائی ماشاءالله ماشاءالله. پیر صاحب په اماراتو کې مو څومره وخت تېر کړی و؟ بیروز بھائی ګوره ته به پاکستان ته راځې، زما به میلمه کېږي. ها لازم ضرور ضرور. ولې نه؟ زما هم ډېر زړه غواړي چې راشم یو چکر ووایم. ولې ما چې تصویرونه او ویډیوګانې کتلي ډېر ښکلي ځایونه لري د چکر لپاره.
پیر محمد یاسین صاحب د ملکن کندهار څخه او بېشکه موږ ته انویټیشن هم راکړو چې یو وارې پاکستان ته راشئ او زما میلمه شئ. نو زما هم دا غټ ارمان دی چې یو وارې پاکستان ته لاړ شم، پاکستان ښکلي ښارونه دیدن وکړم او چکر یې پکې ووایم. نو په دغه خوشحالي کې یو ښایسته سندره نشر ته آمده سندره ګورو چېرته لاړ نه شي بېرته راګرځو. دوستانو ویلکم، خوش آمدید. ډېر ښایسته سندره ویلم چې سندره مو خوند اخیستي او ویډیو کلیپ یې ډېر ښایسته و، ولې چې عرفان خان صافی د ویډیو کلیپ ډایرکټر و او ما د همیش عرفان وایي چې کله د ما سندرې نشر کېږي زما نوم پکې اخله. نو واقعا چې ډېر با استعداده ډایرکټر دی او ښایسته ویډیو کلیپونه جوړوي او زما هم دوه یا درې ویډیو کلیپونه عرفان جان جوړ کړي په افغانستان کې چې فلحال په پېښور کې دی او هلته خپله د استعداد چې دی هلته کار کوي. نو هیله مند یم چې سندره مو خوند اخیستی و. په سندرې دوران کې په کابل کې زما فیملی هم ناز دی پروګرام ګوري او زما لورکۍ مریم جان هم ناز دی پروګرام ګوري او ډېر خوشحالېږي چې ما په ټي وي کې ګوري. نو هیله مند یم چې تاسو هم راته روغ جوړ خوشحاله واوسئ او یخني په خیر تېر شي تاسو باندې، ولې چې کابل کې هوا ډېر یخ دی او دلته ښه دی، هوا نارمل دی یعنې ګزاره کېږي. نو کابل کې یا افغانستان پکتیا سیمه کې خو بیخي یخ وي. بیا دوستانو کال لرو ګورو څوک او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. فیروز لالا څنګه یې جی؟ رنگین ترین الحمدلله. زه ښه یم، ته څنګه یې؟ بس تا دعاګانې دي جی ورور جانه. یخ هوا سره څنګه یې؟ یخ هوا سره اوس ګزاره کوو، عادت شوي ورسره. څو کمپلې دي همدا اوس ځان باندې اچولی؟ 2 دانې. 2 دانې یعنې هوا بیخي یخ دی هلته؟ یوه بیخي یخ د ګزاره نه کېږي جي. څه خبرې دي؟ ملګري دوستان دې څنګه دي؟ الحمدلله ګرد خو یو جي. ته خپل حال وایې جي هفته دې له خیر سره تېره کړه جي. ډېره مننه کوم. بس ستاسو دعاګانې دي لالا په خیر سره تېر شو. دا راته ووایه رنګین ترینه که یو ویزه درته ووځي د کوم وطن ویزه غواړې چې هلته لاړ شي چکر ته؟ چې یو وطن ویزه ما ته راکوي چې کوم وطن ته ځې جي داسې ورځ به کله یي جي زه ډایرکټ دبۍ ویزه غواړم چې جي ډایرکټ تاسو ته راځم جي. نه خو ما پوښتنه وکړه که نه زه آپشن در کوم جی قربان. افغانستان، سعودي او دبۍ. دبۍ جي. افغانستان ته نه ځې؟ نه جی افغانستان ته نه ځم جي، سعودي ته نه ځم جي، تاسو ته راځم جي. ډېره مننه کوم. تاسو اوسېږئ یو نړۍ مننه ستاسو د مینې او محبت نه چې تاسو موږ ته دومره مینه راکوئ او موږ لپاره دبۍ ته راځئ. ډېره شکریه. څه دې راوړی نن؟ څه تحفه دې راته راوړی؟ مسافرانو دپاره سپیشل تحفه راوړې ده جي. ارشاد. نه می ختمېږي غریبي جانانه، بس دې راځه راځه نور خپل وطن ته، بس دې راځه راځه نور خپل وطن ته. نه می ختمېږي غریبي جانانه، نه می ختمېږي غریبي جانانه، بس دې راځه راځه نور خپل وطن ته، بس دې راځه راځه نور خپل وطن ته. بېشکه زبردست زبردست. سندرې کوم ځای نه پیدا کوې دومره ښایسته ښایسته سندرې؟ یو بله ده جي بایي ته د ډالۍ جي. وایه. ستا کړمه ملنګ نو ملنګۍ پورې مې مه خانده، خیر دی که غریب یم غریبۍ پورې مې مه خانده، خیر دی که غریب یم غریبۍ پورې مې مه خانده. ستا کړمه ملنګ نو ملنګۍ پورې مې مه خانده، خیر دی که غریب یم غریبۍ پورې مې مه خانده، خیر دی که غریب یم غریبۍ پورې مې مه خانده. ډېره مننه زبردست. او آصف صاحب همدا اوس تاسو غږ اورئ، څه پیغام لرئ ورته؟ بس آصف بایي مونږ ورور دی، مونږ زړه دی جي، مونږ په ورباندې فخر کوو جي، مونږ ته ټیم راکوي، مونږ زړه دی جي، مونږ سره مینه ساتي جي، په دواړو لاسو ورته سلام وکړم جي او ما سر ته رسید قربان جي. اواز یې راغی وایي زما د طرفه رنګین ترین ته هم په دواړو لاسونه سلامونه ورسوه. صحیح ده جي. بس فیروز لالا نور وخت نه ضایع کوم جي، وخت راکول یو جان مننه. ګل دې غواړم ګل اوسې خو عمر دې د ګل مشه جي، خپلو دعاګانو کې میا ساته جي، شپه دې په خیر. ډېره مننه رنګین ترینه، ډېره مننه، شپه په خیر. ګران دوستانو رنګین ترین د بلوچستان څخه او 2 کمپنۍ ځان باندې اچولي وو او 2 سندرې موږ ته ډېر زبردست سندرې وکړو. نه پوهېږم چې د سندرې دی کوم ځای نه پیدا کوي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک؟
ملائکه کراچۍ نه. ملائکه د کراچۍ نه. ملائکه خورې په خیر راغلې، څنګه یې؟ خیر ته ښه. شکر د کورنۍ محترم مو ښه دی؟ ټول ښه دی، جوړ دی بیدار. یخ هوا سره څنګه کراچۍ کې باران وریږي که نه؟ خوند کوي، ښایسته موسم دی. ډېر خپرونه کې ورک وئ، ستاسو کال نه راتلو. چېرته ورک وئ تاسو؟ افغانستان کې وو. افغانستان کې وئ؟ ښه، افغانستان کوم ځای ته تللی وئ؟ تاسو اصلي د افغانستان یاست؟ افغانستان د کوم ولایت؟ غزني. ماشاءالله د غزني. د فارسي هم درځي که نه؟ غزني خلک فارسي خبرې کوي مرکز والا. کوي. اوس فارسي خبرې کولی شئ؟ خو پښتو ډېره خوند کوي. ښه صحیح دی، پښتو کې خبرې کوو. افغانستان کوم کوم ولایتونه ستاسو ډېر خوښېږي؟ کابل ډېر خوند کوي. ننګرهار ډېر خوند کوي. او غزني کې زیارتونو ته لاړئ؟ ټول زموږ وطن دی، څنګه به نه ځو. او څو کاله کې کراچۍ کې اوسېږئ؟ ډېر کلونه کېږي. یعنې ستاسو پیدایش به هلته شوي وي؟ پیدایش نه، د امي ابو هلته شوی دی، زموږ دلته کراچۍ کې. ښه، امي ابو په افغانستان کې پیدایش شوی دی که نه؟ نو څومره ټایم د افغانستان کې تېر کړو؟ 4 میاشتې. 4 میاشتې بس؟ ښه، یخ وو هلته که نه وو افغانستان کې؟ هلته ډېر یخ. په افغانستان هنرمندونو کې د کومه هنرمند ډېر خوښېږي؟ څنګه؟ کومه سینګر ډېر خوښېږي افغانیانو؟ افغاني کې مې ټول خوښېږي، ټول افغانیان خوند کوي. بلکل، هسې خو زموږ هم ټول خوښ دی. خو کالي کارډ شما د سینګر پوښتنه کول چې کوم د دوی د چا مینهوال دی، ډېر د کوم سینګر مینهوال دی. نو اړیکې پرې شو. ملایکه خو د کراچۍ څخه موږ سره په اړیکه کې وو او اصلي وو د افغانستان غزني ولایت. نو ډېره مننه کوم ملایکه چې موږ ته د کال وکړو، اړیکه دې ونیوله زموږ خپرونه کې. واقعا چې ډېر خوشحاله شو چې ډېر مودې نه پس تاسو اواز مو اورېدو. نو دې نه مخکې رنګین ترین خو واقعا یو بل کال راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. جوړ په خیر، الله خیر، ساعت مو ښه دی؟ خیر و خیرت فیروز الله څنګه یې؟ برابر یې؟ مننه ژوندی اوسئ. کولی شئ ځان معرفي کړئ دوستانو ته او موږ ته؟ تاسو همیشنی اورېدونکی محمد جمیل ترین ضلع هرنایي نه خبرې کوم. محمد شفیق ترین؟ محمد جمیل ترین. جمیل ترینه، په خیر څنګه یې؟ څنګه یې فیروز الله خیر، برابر یې پیټ یې؟ الحمدلله شکر دی. خپرونه ګورئ، د نغمو شور څنګه ښکاري تاسو ته؟ بالکل زبردست ښکاري فیروز الله. تاسو او تاسو ټول ټیم کې ما را طرف سپیشل سلامونه. ډېره مننه. زموږ د طرف هم ډېر سپیشل سلامونه تاسو ته ورسېږي. دا راته ووایه چې څه کاروبار کوي هلته لاله جمیله؟ هرنایي کې فیروز الله ګاډي چلوي. ګاډي چلوئ که خرڅوئ؟ نه چلول ری باندې، نه سواري باندې. ټیکسي چلوئ؟ نو او ټیکسي چلوم. څنګه دی کارونه څنګه دي؟ یاره الحمدلله برابر دي فیروز الله. یعنې خرچې مرچې باسي، پیټرول پیسې باسي که نه؟ بالکل باسي، بالکل باسي. او زما یو کاکا دی، تره مې دی په کابل کې، رکشا چلوي. رکشا چلوي یا پیټرول پیسې هم نه وباسلی. وایي کسانو سره چینج نه وه، پیسې ورته پرېښودو. ته خاصه نه کوې؟ پیسې خو نه پرېږدې چاته؟ نه زه پیسې چاته نه پرېږدم، زه نورې زیاتې غواړم. ښه. نو دا راته وایه چې یخ هوا سره څنګه یې؟ یخ هوا زکام فیروز الله، دا کله زکامونه شروع دي، یخ هم او زکام. یخ هوا دې خوښېږي ګرم؟ ګرمه یخ څوک څه فیروز الله. والا موږ انسانان چې یو په یو حالت کې هم خوشحال نه یو. چې ګرمي شي وایي چې ګرمي د اوف ور مو واخیستو، چې یخني شي وایي اوف یخني د یخني نه مو ور واخیستو. نه ګرمي ښه ده، ګرمي ښه ده فیروز الله. ښه، موږ ته خو بیا یخ هوا دلته خوند راکوي. یخ هوا ګرمي نه تنګ راغلي وي، ګرمي نه والا تنګ راغلي وي. ښه، دا راته ووایه جمیل ترینه چې څه تحفه لرې موږ ته؟ ښه، دا زموږ حافظ بای و چې اواز یې وکړو د چای لپاره او زه یو سندرې طرف ته سندره وګورئ چې لاړ شي. واه جمالو نن مې یار راغلی دی. څه یو ښایسته سندره د جاوید امیرخیل چې واقعا چې دوی سندره ماته ډېر خوند راکوي. لمن یم چې تاسو هم د سندره خوند درکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملایکه یم. ملایکه په خیر بیا هم
څنګه خیریت ہے. خالی فرمائش ہے دشان بائی گانا تم چلے آؤ پہاڑوں کے قسم. د شان بای ګانا کومه ګانې؟ تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم. ها موږ به ستاسو غږ خپل تخنیکي همکارانو ته ورسوو که دوی سره د سندره وي لازم یې درته نشر کړو. صحیح دی؟ نه خو عام خاص راته لازمي دي راته نشر کوئ ولې ځکه دا د پس ما تاسو کول کړی دی. صحیح دی بس سندره ستا کنفرم شو لګوي درته. صحیح دی؟ صحیح ده زه انتظار خو تاسو څه تحفه لرئ موږ ته؟ ای ملایکه خپله اورډر یې وکړو موږ باندې سندرې ما باندې کنفرم کړو خو خپل یو سندره یو شعر یې راته ونه ویلی یو ټوکه. خیر ملایکه دا ورې قرضدار بله پیره چې د کال وکړو لازم به یو شعر شاعري راته کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې ژوندی اوسې لالا ته ستړی مه شې څنګه یې؟ شکر ته خیر وره په خیر. مننه قربان. نوم مو کوم ځای نه؟ اسمت الله خبرې کوم د ګران وطن پاکستان. اسمت الله خبرې کوم د افغانستان. د پاکستان کوم ځای نه اسمت الله؟ د افغانستان د هرات. او د هرات ښایسته ولایت څخه څنګه اسمت الله جوړ یې بخیر یې؟ الحمدلله شکر دی تاسو په خیر. شکر دی. هرات کې څه خبرې دي؟ هرات کې بس ډېرې هوا برابره ده یخ هم نشته بس هم موسم د ښه کیف. والا اسمت الله د افغانستان خو ټول ولایتونه ښایسته دي خو هرات خپله یو ښکلا لري او زړه مې ډېر کوي چې دا ورې افغانستان ته راشم او هرات ته چکر ولګم. راشه که نه خدای دې راوله په ښار کې وروره ډېر ښایسته پارکونه لري ډېر ښایسته منظرو ځایونه لري. راشه که نه. ډېره مننه. ژوندی اوسې انشاءالله. لازم دی هراتي ژبه دې راځي که نه؟ ولې نه راځي که نه فارسي ده که نه ادم فارسي ده که نه یار. ډېر ښایسته فارسي وایي هغوی. بله ډېره ښایسته راځم نواله مې ستاسو مې کول کړی ده ښه. ډېره مننه کومه. ژوندی اوسې اسمت الله. دا څه پیغام لري آخر کې د کتونکو چې همدا اوس تاسو غږ د خیبر د میډل ایسټ پروګرام نه ګوري تاسو؟ بس ټولو پښتنو ته زما ډېر ډېر سلامونه او بس د خپل پلار خیال دې ساتي او پنځه وخته لمونځ دې کوي خصوصا مسافرو ته همدا زما وینا ده چې پنځه وخته لمونځونه دې کوي او انشاءالله نور نو څه نه ورته لرم په مسافرو مې ډېر سلامونه ځکه زما مسافري کړې ده که نه او مسافرو ته یو ځل بیا هم ډېر ډېر سلامونه وایم خصوصا د دوبۍ او د مسافرو. چېرته دې مسافري کړی؟ مسافري مې بس په ایران کې کړې ده یار. ریاض؟ نه په ایران کې. ها ایران کې. ایران کوم ښار کې وې او څو کاله دې مسافري کړی؟ د ایران په اصفهان کې مې مسافري کړې ده تقریبا 3 کاله. هلکه د اصفهان باره کې ما ډېر اورېدلی وی ډېر ښکلی ځای دی. رښتیا دی؟ اصفهان چې دی وایي نصف جهان ده که نه وایي د دنیا نیمه ښار دی په فارسي باندې هم دقسې راځي پوه شوې ډېر ښایسته ښار دی دا. نصف جهان ده؟ اصفهان نصف جهان. بېشکه او واقعا ستا سره به کېناستله یو ایراني به و تا سره به کېناستله ورور دغه نو ما ته نه رل څه نن یې څه شی ستا سره د پروګرام کولو ما خیر. بلکل زینب جان انشاءالله د هغوی خپرونه بیا شروع شي او بیا به راشي خپله خپرونه ته. ما د دغې پروګرام ما ته ډېر خوند راکړي زه دغه ډېر مینهوال یم یاره. موږ هغه یعنې زما مینهوال نه یې د هغه مینهوال ته خو بیا زیات دی که نه یاره خو هغه هم ځکه چې هغه به دا لږ لږ پښتو ویله که نه پښتو ما ته ډېر خوند راکولو ځکه هغه زده نه وه دا لږ لږ ویلو ما ته ډېر خوند راکولو. بلکل انشاءالله هغه به بېرته خپله پروګرام ته راشي او خپل پروګرام به کنټینیو و ادامه به ورکړي پروګرام ته. مننه ژوندی اوسئ بس تاسو هم ډېر کامیابه اوسئ ډېر ښایسته پروګرامونه مونږ ته ږدئ بس یو نړۍ مننه ستاسو نه. یو ځل بیا ټولو مسافرو ته دعا سلامونه نو بس په مخه مخه شه نور وخت نه نیستم. نه اسمت مولا آخر کې به وایي چې زه یو تحفه هم لرم یو شعر شاعري سندره. بس که نه یو د خاص شاعري خو نو هم نه راته راځي خیر خو یو ټپه به درته ووایم. بېشکه وایم وایه. وایي سترګې وړې ښه دي که غټې وړې لا ښه دي غټې وره لګوینه. های 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 بېشک زبردست اسمته ډېره مننه. دغه یو ټپه مې تا ته ویل انشاءالله بل پروګرام کې به انشاءالله کوشش کوم چې بیا ټلیفون وکړم او تاسو سره ښې ښایستې خبرې وکړم. ضرور بل پروګرام کې زه ستاسو انتظار کوم. ستاسو د ټلیفون لازم به موږ سره اړیکه نیسئ. پر دواړو سترګو بس یو ځل بیا تاسو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته ډېر ډېر سلامونه. د خدای په امان مخامخه. خدای په امان. زما ګران ورور اسمت الله د ښایسته
افغانستان بالخصوص هرات نه موږ سره په اړیکه کې وو او ډېر ښکلې خبرې وکړو. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. لالا څنګه یې؟ جوړ یې؟ خیر دی، ته جوړ یې؟ ښه یې فیروز لالا؟ الحمدلله شکر دی. ستاسو دعاګانې دي. ښایسته نوم او کوم ځای نه؟ زه انګونه خبرې کوم. انګونه څوک؟ انګونه سید جلال خبرې کوم. سید جلاله په خیر څنګه یې؟ ته ښه یې جوړ یې فیروز لالا؟ ته مانه قرضدار نه وې؟ یو دوه سندرې نو زه خو خپله نه اوس راغلی یم، خو پاکستان کې ډېر خوند دی یاره، ډېره مزه دی ورکې. ما خو دوبۍ کې تقریبا 40 کاله تېر کړو. 40 کاله په دوبۍ کې تېر کړي. او لهجه دې د افغانستان څمکنۍ ولسوالۍ نوم دې اورېدلی؟ پکتیا. او بالکل، ولې نه؟ لهجه یا ژبه د هغوی سره ډېر میش کېږي. نه زه خو انګو کې مونږ تقریبا ورګزي پاتې کېږو. دلته ورګزی مونږ ورګزي یو. 40 کاله کې د دوبۍ کې څه کاروبار کول؟ دوبۍ کې مې هلته یو کمپني کې اپریټر وم، دا شیول او ګریډر یې دغه شیان مې چلولو. بیا دې خو لالا پیسې ګټلې. بس 40 کاله مې تېر کړو. بس بیا مې ریزن ورته ورکړه، بونس مې ونه راواخیسته. اوس مې دلته خپل ځان ته کاروبار شروع کړی دی. خو تاسو پروګرام ډېر زیات شوق سره واورم. ډېره مننه کوم او ډېر خوشحاله یو چې خپل وطن ته تللی او خپل ځان ته د کاروبار په خپل وطن کې جوړ کړی. دا هم ګټه خپل وطن ته رسیږي، هم او خپل فیملی سره هلته اوسېږي او خوشحاله ژوند تېروئ. زموږ لالا و د انګونه او اړیکې پرې شو. زو یو وړوکی شانتې دمه اخلو، دمې نه پاس واپس راځو. ښه راغلی دوستانو. پروګرام نغمو شور تاسو د ژوندۍ په بڼه د خیبر میډل ایسټ تلویزیون دوبۍ سنټر څخه ګورئ او هیله مند یم چې تر دې دمه پروګرام نه خوند اخلئ او تر پایه پورې پاتې شئ. ښکلې سندرې به تاسو ته ډالۍ کوو او ستاسو د تلفنونو انتظار. دوستان عزیز، برنامه نغمو شور شما به طور زنده از طریق تلویزیون خیبر میډل ایست بیننده هستید از سنتر دوبای. امیدوار هستم تا این لحظه برنامه براتون خوش گذاشته باشه و برنامه را تا آخر بیننده باشید. خیسته سندره و چې دې ته اټن هم کېدو، اولین اردو سندره و چې دې ته اټن کېدو. خیسته سندره دا د ډالۍ ملایکه ده چې د کراچي څخه موږ سره په اړیکه کې وو او دوباره یې زنګ وویل چې دا سندره به لازم راته نشر وي. دا سندره مو نشر کړو. لمن یم چې سندره مو لیدلې وي ونه مو خوند اخیستې وي. او دوستانو تاسو هم کولی شئ چې په دې خپرونه کې موږ سره شرکت وکړئ، هغه هم د تلیفون په ذریعه. لاندې زموږ شمېره راغلی، شمېره خپل موبایلونو کې ډایل کړئ او موږ سره اړیکې ونیسئ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. څنګه یې لالا؟ جوړ یې؟ شکر الحمدلله، مهرباني جی. څوک او د کوم ځای نه؟ زما نوم جی کامران خان دی، پېښور. شهباز خان؟ کامران خان نوم مې دی، پېښور نه خبرې کوم. کامران خان د ښایسته پېښور نه. څنګه یې لالا؟ جوړ یې؟ شکر الحمدلله، مهرباني. څه خبرې دي پېښور کې او څه کاروبار کوې لالا؟ یاره بس شکر یې، خپل ځمکه هم ده، جایداد هم دی. کاروبار شته که نه؟ نه کار روزګار خو نه وغواړم، دا خپله زمینداري کوو. مسافري دې کړی؟ جی مسافري دې کله کړی که نه؟ مسافري مې داسې لږ نه کړې. د کوم ځای؟ اصلي کې د کوم ځای؟ جی اصلي کې د پېښور یې تاسو؟ بالکل د پېښور زنګ کلي نوم دی هریانه پایان. هریانه؟ جی حالا بېشکه والا د هریانه نوم خو په افغانستان کې ډېر مشهور دی. بیا یا ستاسو یو مشهور سره کیمپ هم و، خراسان کیمپ موږ نه مخکې، بس یو کیلومیټر مخکې و. او که تاریخ وګورو، هسټري وګورو، اول ځل د افغانستان نوم چې و هریانه و، بیا خراسان شو. خراسان کیمپ و دی کې دلته ډېر زیات افغانیان اوسېده به جي دلته. خراسان هم شته هلته؟ اوس هم شته، په مشهور دی په خراسان باندې. ښه پروګرام ګورې د نغمو شور خیبر میډل ایسټ څنګه ښکاري؟ ګورو ماشاءالله، ستاسو ټول پروګرامونه ډېر ښه دي. د خیبر چې څونه دي، که نیوز دی، که څونه چینلې دي، که میډل ایسټ کې دي، که پاکستان کې دي، نو ډېر ماشاءالله ټول ډېر څونه کمپیر دي، ټول ډېر سوبر دي، ټول ډېر ښه دهد کوي. ډېره مننه کوم لالا، ژوندی اوسئ. لپاره وطن لپاره دا ده چې په دې کې پښتانه شته په دوبۍ، پاکستان کې، پاکستان نه بهر هم دي، دا ټول ګوري. بالکل. په کینیډا کې هم ګوري. هارون باچا سره زنګ ډېر ښه داسې تعلق زنګ ما د کشرانو د ورونو پروګرامونه مې دغه پروګرامونه موږ اکثر دلته زنګ کلي کې به کېده به راتلو به. بېشک که د هارون باچا یو دوه ټایم دی، تاسو ته فون مې وکړو، ټرای مې وکړه، خو شکر دی میلاو شو. ډېره مننه. موږ هم ډېر خوشحاله شو، ستاسو خوږ اواز مو واورېدو او یو بل سره معرفي شو. دا ډېر لویه مهرباني
مهرباني ستاسو زه ګورم اکثر مختلف دغه کې ګورم په چینل ګورم هغه یو بل ستاسو بل ملګری آصف جان نومې دی آصف صاحب یوسفزی صاحب بالکل همدلته دی او سلامونه درته رسوي او ستاسو هم ګورم بیا ماشاءالله د افغانستان خو بیا میوزیک ډېر زبردست دی پاکستان هم ډېر ښه دی خو افغانستان هم ډېر زبردست دی ډېره مننه کوم ولې چې افغانستان میوزیک کې نیچرل هغه پښتو کې چې رباب او ډول د شاین وي که نه یو دی د افغانستان دی ما له خو نوم نه راځي خو زه ګورم په ټي وي باندې هغه څنګه مې جانان کې داسې وایي او ډېر ښکلی دغه دا خو شاه فاروق دی څنګه مې جانان کړلې جی ما له نوم پوره نه راځي خو ما زما ډېر خوښ دی په ګاډي کې په ریډوم اورم او اکثر په ټي وي باندې ګورم تاسو نو هغه زما ډېر زیات خوښ دی که تاسو سره ویو خو هغه تاسو اولین ځل دی چې موږ سره اړیکه نیولی دی نو دې لپاره به زه خپل د طرف نه ښایسته سندره درته نشروم او الله دې خوشحاله آباد ساته الله دې عزتناک او الله دې غمون نه ساته او الله هم داسې خوشحاله آباد ساته ډېره مننه لاله ژوندی اوسئ زه الله دې خوشحاله عزتناک تاسو دوستانو سره یو ځای تاسو هم الله خوشحاله وساتي زموږ ګران ورور د ښایسته پېښور ښار نه موږ سره په اړیکه کې وو او ښایسته خبرې وکړلې او د آصف صاحب باره کې او د خیبر باره کې نو واقعا موږ خوشحالېږو دا موږ ته یو انرژي راکوي ستاسو کال ستاسو سپورټ چې موږ سره یې ډېر خوشحالېږو السلام علیکم وعلیکم السلام پیروز لالا جوړ بخیر جوړې لالا په خیر تکړه ہے شکر الحمدلله ته څنګه یې دا آواز راته اشنا اشنا ښکاري اشنا اشنا ښکاري هو څوک یې ګلبدین ترین خبره کوم بلوچستان جلار نه آینه جمیل ترین ګلبدین ترین اوهو ګلبدین خیر جوړې بخیر شکر د الله په ته په خپل خیر شکر د الحمدلله څه کار کوي ګلبدینه یاره وزا کھیتی باڑی کار کوم ذمہ داری د مداري کار کوي او دغه جادوګري چې کوي میجیک دغه غنم موزي پیازونه دغه ذمہ داری کار کوم ها ما وایي مداري کار وایي دا میجیک چې کوي دلته پلاستیک کلاس چې مرغۍ باسي د شان بچمال هغه کار کوي ډېر مینه او خوند سره ډېره مننه لالا ژوندی اوسئ خپرونه ګورې ښایسته دی که نه پروګرام یاره ډېر ښکلی روان دی ګردام باندې سلامونه ویایي علیکم السلام څوک ناست دي نومونه راته واخله فرمان ترین دا قربان ترین دا رحیم الله ترین دا جمیل ترین دا کامران ترین ماشاءالله ټولو ته سلامونه کوه او څوک راته زمزمه کوي کامران راته زمزمه کوي که تاسو راته زمزمه کوي یاره زه په خپل دوه سلام ووایم رنګین ترین باندې او پیر یاسین باندې ارشاد یو شعر به درته ووایم ارشاد وایه وی که د نیت وي د کعبې د جوړولو که د نیت وي د کعبې د جوړولو وی د بېوسه انسان زړه روح که کعبه دی بېشکه زبردست واقعا همداسې ډېره مننه ډېره مننه کومه د بلوچستان څخه موږ سره په اړیکه کې وو زموږ خوږ ورور او دوی ته کوم کسان چې موږ سره په اړیکه کې وو اړیکې ونیوله بیا هم ښه راغلی دوستانو ښایسته سندره وو د برېښنا میل واقعا چې ښایسته سندره وو او ما ته ډېر خوند راکړو ټنیز سندره بیا وو بیا پکتیاوال هلک یې پکې یاد کړي وو نو زه پکتیاوال هلک یم نو واقعا زه خوشحالېږم چې د سندرې اورم هیله من یم چې دا سندره تاسو ته هم خوند درکړي او تر پایه پورې چې تاسو پروګرام وکتلو پروګرام سلولی پروګرام پای ته رسیږي نو دې نه مخکې چې پروګرام خلاص شي او خپل چانس وازمایي او زموږ سره اړیکه ونیسئ په دې خپرونه کې شرکت وکړئ چې وګورو آخرین زموږ کالر به څوک وي او دغسې کال راغی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لالا جوړ یې طبیعت شاده برابر یې طبیعت ښه دو ښه جوړ یې الحمدلله خیر کې خیراتي دو الحمدلله ته څرنګه ښه یې شکر د سیک یو جی حبیب الله حبیب الله او جی د کوم ځای نه بدازید ابوظبي بدازید نه وزیر یې که مسعود نه بني سعید مړه بنو سعید خو ما نه زه چې د لهجه شروع کوم ما نه هر څه ګډوډېږي او که نه ته خو داسې څنګه یې حبیب الله جوړ یې تکړه یې په خیر یې الحمدلله زه نو یا بدازید کې څه خبرې دي ښه دی ګذرا کې د 2 او 3 ورځې مخکې چې بارانونه وشو په دوبۍ کې په اماراتو کې بیا بدازید کې باران شوی و که نه یاره دالې نه ده شوه دلته نه ده شوی په بدازید کې
نه دلته خو باران نه کېږي نو دلته تقریبا یو 10 منټه باران واورېدو ټول سړک د اوبو نه ډنډ شو وایي دا له خو وریځې ګرځي خو بارانونه نه راځي ډېر خوندور باران و او بس دعاګانې کوو چې بیا بارانونه شروع شي لږ هوا یخ شي د ځمکه لږ یخ شي خدای دا وکړي د خیر رحمت څو کاله د کېږي به دا ځایت کې اوسېږي او ټول اماراتو کې څو کاله د کېږي ټول امارات کې مې 13-14 سال کېږي 13-14 سال څه کار کوې ځان ته کار کوو بس فریلانسر یې نو او خصوصي ټیکسي لکسي چلای او زه پوه شوم څنګه د کارونه کنه نن خیر ده څومره مخالفې دي اخیستې تر ننه پورې دي کې خو ډېر غټ غټ مخالفې دي نه ګاډی نه چلاوم ښه او دغسې کار کوم پروګرام ګورې د نغمو شو څنګه تاسو ښکاري پروګرام ته چاته ټلیفون کوي خو مې د ویر کړی ير دې کړي څنګه زموږ ګران ورور حبیب الله د بدازای څخه موږ په سره په اړیکه کې وو او دا و زموږ آخرنی کالر چې کال یې وکړو ډېره خوشحاله شو ټولو دوستانو یو نړۍ مننه چې تر دې پایه پورې موږ سره وی او موږ سره مو اړیکه ونیوله پروګرام واقعا ښایسته روان و تاسو سره ډېر مو خوند واخیست